د اوبو دغه غږ د یوه لوی بحران لپاره د خطر زنګ ګڼل کیږي. په کندهار کې د یوه کال په جریان کې د مځکې د اوبو ګل په بېساري ډول کښته شوی او هره ورځ زیات شمېر ژور څاګان وچیږي. مسؤلین وایي په تېر یوه کال کې د اوبو ګل په دغه ولایت کې 13 متره کښته شوی چې لامل یې خپل سره ژور څاګان کیندل دي. تقریبا د ټوله ښار 14,000 کورنۍ ته موږ اوبه رسولي دي او د تېر کال څخه تر اوسه شاوخوا 10 متره د اوبو ګل کښته شوی دی. دا چې د اوبو ګل د یوه کال په جریان کې 10 متره کښته ځي، نو اصلي علت یې دا دی چې خلک خپل پر سر باندې برمې وهي او په زیات تعداد یې وهي، ځکه دلته موږ ته چې د اوبو کمې عرضې راځي موږ ته یې تعداد معلومیږي. د کندهار اوسیدونکي وایي په ښار او ولسوالۍ کې په 100,000 ژور څاګان کیندل شوي او سولري هندارې ورته ایښودل شوي چې بې له اړتیا ټوله ورځ اوبه راایستل کیږي. وایي د اسلامي امارت مسؤلین دي د دغه کسانو مخه ونیسي او یو قانون دې ورته جوړ کړي. پخوا چې په 40 متره کې اوبه پیدا کېدلې، اوس په 1.5 متره کې هم حتی د اوبو ګل نشته. هغه چې ګل کېږي او بیا له هغه څخه خواته څومره نور مترونه ول کېږي، دا لویه جلا خبره ده. د دې ټولو باعث یو خو وچکالي ده او د هغه تر څنګ بیا زموږ د خلکو بېغوري هم ده چې په اکثرو سیمو کې یو شمېر بڼوال او کروندګر 24 ساعته په شمسیه، البته د ورځې په جریان کې ټوله ورځ په شمسیانو باندې اوبه راکاږي او دا اوبه همدغسې روانې اوسي. په ښار کې هم د کندهار ولایت اوسېدونکي باید د اوبو سره ډېر زیات احتیاط وکړي، ځکه چې دغه په کورنۍ کې چې د غالۍ پرېولي یا د کور دغه صفایي کوي، خو مګر داسې اوبه ایله کړي چې ګر سره یې سپما نه کېږي. باید دې احتیاط وکړي، که کروندګر دي، که باغوان والا دي، که دغسې نور کسان یې اوبه استعمالي، باید د اوبو سره زیات احتیاط وکړي. کارپوهان بیا وایي باید په ویالو او کانالونو کې د مځکې د ریچارج لپاره برمې ووهل شي، څو هغه اوبه چې په ویاله کې بهیږي یوه اندازه یې د ځمکې تل ته داخلي شي. دغه راز کارپوهان زیاتوي خلک هم باید په خپلو کورونو کې څاګان جوړ کړي، څو د باران او نورې اوبه هلته د مځکې داخل ته ولاړې شي. اوس په د ویالو کې چې اوبه را روانېدل، که لویه وله او د دې څخه چې فرعي کانالونه تللي دي، په دې کې باید برمې 50 متره وویل شي، د هغو په سر ټوکري جالۍ ورکړل شي تر څو د ویالو اوبه بېرته ځمکې ته جذب شي. همدارنګه د اوبو دپاره چې کومې پلازې په ښار کې جوړې دي او کوم کورونه جوړ دي، دولت باید په جبري ډول د باران اوبه چې راځي دا باید په ویالو کې ولاړې نه شي یا په شریو کې ولاړې نه شي، دا باید په هماغه کور کې سیستم ورته جوړ کړي چې همالته مځکې ته بېرته جذب شي. وچکالي د خپلسري ژورو څاګانو کیندل او د خلکو بېغوري له اوبو سره هغه لاملونه دي چې په کندهار کې یې د اوبو سطحه ټیټه کړې. داسې اټکل کیږي چې څه وخت وروسته به خلک د څښاک اوبه هم نشي پیدا کولی.